بسم الله الرحمن الرحیم د سنل کندهار چینل ګرانو کتونکو السلام علیکم. دا دې وکړي چې جوړ او روغ به یاست او صحتمند به یاست. ګرانو دوستانو، نن راغلی یم د یو داسې څهرې پرې چې هغه مخکې په کندهار هیواد راډیو تلویزیون کې پروډیوسر او د پروډیوسر ترڅنګ لیکوال هم و. نو راځئ ګرانو دوستانو چې د نږدو مجلس ورسره وکړو او ویې محمدي صاحب، السلام علیکم. السلام علیکم. الله خو جناب له محمدي صاحب جوړ په خیر، صحتمند قراري ده، په خیر ژوند په خیر، په کورنۍ کې د خیراتي د ژوند په خیر دی. خیر کې تو دغه ځای، هغه لور، هغه پوجي، هغه مځکه توبه استغفر الله، هغه د هیواد راډیو تلویزیون هغه شپې ورځې هغه خپرونې. نو سمه کیسه به راته وکړې چې دا اوس ته څنګه د داسې حالاتو سره مخ شوې یې؟ دا شاعر وایي وای عبدالله شاعره ژاړه پر تا تېره سورباني نه بېشکه بېشکه دا تېرېږي، وخت تېرېږي، رقم تېرېږي. خدای دې راوله خدای دې راوله. نو کښې به نو د دې به کښې نو ته به خپل کار وکړې او په ضمن کې به ته خپلې کیسې هم راته وکړې. چای به بېغمي وڅښو. ته په کار اخته یې، نه غواړم چې زه د کاره څخه بېکاره کړم. دا هم تاته یو مسؤلیت دی که نه؟ نو ګرانو کتونکو، عیسی محمد محمدي صاحب چې مخکې په هیواد راډیو تلویزیون کې پروډیوسر و او د پروډیوسر ترڅنګ ښه لیکوال هم و. اوس دا دې وینو چې په کلچاباد په یو کلي کې په مځکه کې ناست دی. فکر کومه سوزي، دا به سوزي محمدي صاحب وه. نو زه به د دې در سره کښېنم نو مجلس به سره وکړو د خیره سره. یا نو ته به خپل کار کوې محمدي صاحب؟ یا پروا نه لري. نو دا مېلمه ته خو نو دا رقم وي چې به تاسو بیا کولی دا کار. نو محمدي صاحب دغه راته ووایه چې څونه عمر کېږي د دغه مځکو سره اشنا شوی، دغه د لور دې په لاس کې دی او په ضمن کې په دغه سبزیو کې اخته یې، پوجي یې که یې؟ ونه دا تقریبا نو 2 کاله به کېږي واجره ده چې دې دغه اخته شوی یم. نو ژوند دی کور دی غواړي اوس داسې نه کېږي چې بس سړی به بېکاره ناست وي یا به بل ته لاس نیسي یا به بله کښې یا بله کښې. یا نو دا بس دلته چې رالم کور یې ودان د غریبانو لیکوالانو د همکاري را سره وکړله، د مځکه یې په دغه راکړله، په بزګري راکړله. نو هغه مې غنم وکرله، بالا چې غنم مې وکړل، څنګ مې دا لږ نو کې سبزي ورسره وکرله. بس په دې سره اخته یم. دنیا ژوند دې تېرېږي، خوشحاله محمدي صاحب سلام دی ستاسو غیرت ته چې په اوسني حالاتو کې د بل چا بزګري کوې او د بزګرۍ تر څنګ خپلو اولادو ته حلاله نفقه برابروې. هغه مځکه مې نیولې ده په 15مه باندې، هغه چې دا غنم چې موږ کرلي که خدای تعالی پوه کړله، نو په دې کې 15 خروارو کې یو خروار زما کېږي، یعنې په 15مه حصه نه، په 15مه حصه باندې. بس دا بزګري ده بالا که 15 خرواره چې وکړه، یو خروار یې زما دي، 3 خرواره یې د مځکې د مالک دي. بله توکل په خدای دی، خدای نه د کال غله برابره شي، بالا خیر و خیراتي نور په نور شي پسې موږ هم نه ګرځو خاص. محمدي صاحب د دې تر څنګ یو بل کار هم ورسره کوئ که یا دغه کور ژوند زندګي ګرد دغه ته ګورې؟ مخکې مې کاوه، نور کار مې کوي، نو هغه بس خو داسې دي نن ورځ سرمایې کار دی، سرمایه ونه لرې کار نه کېږي نه. نو بې سرمایې کار و، دغه بزګري و، دغه بې سرمایې کسب دی، بله بې کوې. نو الحمدلله شکر دی، بس علي د کوچیانو د بچیانو ته رسي، مویده مویده پکښې اخته یو، خپل ګزاره پکښې کوو. سنیل صاحب داسې دي چې اوس هغه یو خو بیادبي ډېره ما په یو رقم خلک شته چې په بازار کې فقر و، خلکو ته لاس نیول، د هغه څه خو خدای تعالی دې بس مو د امتحانه وساتي. زه دا وارې مې دا خواست پیدا کړ چې الهي داسې امتحانه مو وساتي چې ضلالت د ژونده څه بل ته دې لاس نیولي نه وي چې هغه تا ته یو افغانۍ په خاطر باندې تا لاس ته ټوټه کړي یا جسم ته ټوټه کړي. زه په خپله وایم چې غیرت و مړانه دا ده چې بس په خپل لاس په خپل موټی وګټې، په خپل عیال یې وخورې، بس دا ډېر د غیرت کار دی. دا اوس ګوره چې دلته راغللې نو ما ته ښه خوند راکوي په حقیقت باندې، په مسلماني چې خوشحاله شولم په دې چې
یو انډیوالو دوست سره راسي ته په کار اخته یې څه خوند کوي او که ته بېکاره ناست یې ژوند زندګي د ثبات هم نه کېږي یعنې د غیرت ژوند ډېر ښه دی که نه ډېر ښه دی و بې غیرته تعالی یو هو چې اولیاء بغیرت له د خدای تعالی نه دی خوښ بالکل او محمدي صاحب دا راته ووایه چې مثلا په دغه ستاسو د کور ګزاره کېږي نه کېږي ته وایه چې مثلا زه د سرخیله سره زه بزګر یم چې بیا اوس ستا د ژمی دی په ژمي کې خو نو نه غنم سته صرف د یو سبزیجاتو څخه ماسه وه نو ستاسو د کور یو شی په کېږي او بس شکر دی الحمدلله ګزاره مو په کېږي خو داسې و ښه کال ماله سبزي مو وکرله نو هغه چې مو وکرله سبزي باره هغه رقم شوله چې زر دستي به مو به زر بیا په 1.5 سل افغانۍ غوښتلې رسېږي بله یې کار خلاص و نو بله ما هم پرېښول سړی دغه ته مې وویله مالک ته چې دا خو نه جوړوي بله توکل په خدای دی اوس مې نو بله دا کلي ورته نو شاوخوا ته ویلي مال بله خپل سبزي وړي ځینې راسونه چې وړلی شي فایده نه کېږي یا بله دغسې میده میده پکښې اخته یم نو نور خدای تعالی مهربانه دی بس یې سنیل صاحب داسې نه دی چې سړی وایي چې یا نه رسي خدای تعالی مو ویني او بالکل محمدي صاحب ستاسو سرخیل په دې مځکو کې خدای مې زه اوس فعلا سبزي وینم او تر څنګ شاته غنم هم دی نور څه هم ستا ورسره مثلا د کور دپاره لکه رومیان بانجان بینډۍ دا شی موږ سره کرلي دي او که یوازې دغه یا اوس نو دغه کرلي دي اوس پروژې موسم دي صلاح او مشوره مو پروژې کړې ده چې را روان سره آینده وخت وکړي د خیره که خو ژوند خدای راکړی و درسره باره به د خیره رومیان بینډۍ مرچک بانجان دا شیان به وکړو او اوس چې اوس مې یو هغه سپینې مولۍ کرلې وې د ترتیزک هغه هم دا چې غټ شول نه د خوراک نه یې ترخه شول او دغه دغه سبزي وه نور شی مې نه دی کرلي او هغه غنم چې تا ولیدل چې دا غنم کرلي محمدي صاحب ستاسو په شتون کې ستاسو سرخیل یعنې دغه کورني شاندلې کرلي وه او که یا ستاسو په شتون کې نه دي کرلي لکه بینډۍ بانجان دا شیان یا هېڅ یې نه دا مځکه دغسې خالي ولاړه وه توره ولاړه وه ما ته یې راکړه توره ولاړه وه نو اوس د دې مخ ویسته بس بله ژوند برابر ځي دلته به مېلې کوي برابر نو بیا هغه رقم لکه سماوار نرمه کوو ډېره مننه ژوندی اوسه محمدي صاحب چې رالم تاسو مې ولیدلاست ډېر افسوس راته ودرېدی او بالخصوصا بیرته خوشحاله سولم افسوس په دې راته ودرېدی چې هغه مخکینی د هیواد رادیو تلویزیون کې تاسو پروډوسر تېر سوي واست ماشاءالله دي او در څنګ یې ښه لیکوال هم واست او په ضمن کې خوشحاله په دې خاطر سولم چې شکر دی الحمدلله په اوسني حالاتو کې خپل خواري خپل ژوند خپل زندگی د خپل مؤمنان دپاره برابروي او ډېر خوشحاله سولم خیر خدای دې خیر درکړي بس زه په دې ډېر خوشحاله شوم چې ته راغلې ملګري و انډیوالان ته د هر یو راسې ما ته هغه زاړه یادونه را په یاد شه زاړه بالکل یو اجره ده ښې ورځې مو شپې مو سره تېرې کړې وې که نه ورځې مو سره تېرې کړې ښې شپې هغه د ارغنداو مېلې وو چې د مرسس وتلو ډالۍ ته به ولاړو بلې ځای ته ولاړو اوس بیا دا ژوند دی بلا خو سنیل صاحب په دنیا کې هر رقم حالات راځي پر انسان باندې اصلي انسان یا اصلي سړی هغه څوک دی چې زګر یې ورسره ووالي یعنې زګر یې ورکړي هغه ژوند یا تریخ یا یې خوږ چیر سو سره نو جدی باید حوصله ولري بې حوصلې ژوند خو د زموږ افغانستان چې خدای خراب کړی دی بې حوصلې خراب کړی چې موږ حوصله نه لرو یو د بله بس دا موټر پیدا کړي زه حوصله نه لرم لکه کوشش کوم چې کله به پیدا کړم موټر هغه ته ضرورت نشته بس دغه ژوند ته چې سړی در ځان ښه ته وګوري اوس داسې خلک شته سنیل صاحب زموږ په کندهار کې خو شکر الحمدلله لاسونه پښې سترګې هر څه برابر دي دا لوی لوی نعمتونه دي داسې خلک شته چې په دې ښار کې سترګې نه لري پښې نه لري لاسونه نه لري نه دي نو دغه د شکر ځای دی شکر دی الحمدلله محمدي صاحب دلته دغه د کلچاباد په کلي کې سرای مو په ګروي دی په کرایه دی او که یا سرخیل در کړی دی یا سرای مو داسې و چې دا زموږ دا مځکه چې وه دا له پخوا د په دله راپاته وه زموږ د پلاره څه نو په هغه کې مو بس یو 3 خونې وختي کې جوړې کړې وې 2-3 کاله مخکې نو هغه ولاړ وې بهر رالو دغه سرای ته م رابار شولو هلته په ښار کې نه دی بله خو نو ګزاره نه کېده تا ته معلومېږي 2 ځله کرایه ده هېچا وس کار نه بندي کوي هېچا وس کار نه کوي نو دلته بله سرای چې دی سرای مو الحمدلله شکر دی خپل دی ښه ماشاءالله ډېر خوشحاله سولم چې سرای خپل دی او په ضمن کې سابقه تاسو یو 2 یا 3 غریبانه خونې پکښې کې اچولې دي شکر دی الحمدلله نو کورنۍ حالات مو څنګه دی محمدي صاحب کورنۍ حالات شکر دی الحمدلله فضل د رب دی جوړ یو تیار یو
خوراکي مواد دغه دي والله سبزي پکې ښه ډېر وخت یې خوړلی سو راووځو کورنۍ حالات خلاص دي سنیل صاحب موږ خو هغه د کندهار د ښار مثال تا ته معلومېږي چې موږ مثال دغه د درېیمې ناحیې یعنې د ښار خلک یو نه دي دا حاجي شریف هم دی چې په تېره زمانه کې به د ساراو خلک ښار ته ځي د ښار خلک به ساراو ته وکړي اوس موږ راووتو دې سره ناشنا وو اول به راځو سره پیدلو وروسته کرار اوس مو سره خلاص نو په دې کې خدای تعالی چې هغه موږ په نصیب سوي هغه راکوي هغه راکوي داسې یو یادونه باید وکړم خو د دغه وړ نه ده چې ته ووایم دا اوس چې دا زموږ قبلګاه چې وفات سو خدای تعالی دې مغفرت ورته ټول اسلام سره نو هغه چې وفات سو بیا خو زموږ دوه ورونو یوه خور بیا مې دا خور ته وویل چې مال ته راسه چې زه د ژوند کې چې زه لا اوس ژوندی یم د حق درکړم نو بیا مې هغه سرای ته بیه کښېږدو خو یو سرای د پلار راپات و هغه ته مې بیه کښېږدو لپاره مې هغه د دې حق ورکړي دا هم بس هم خوشحاله وم خو اباده وه محمدي صاحب دا خو دې ډېر ښه کار کړی دی ځکه بابا به مالته په ارامه پروت دی بلکل و د هغه مسؤلیتونه به هم نه وي او په ضمن کې به ستاسو کورني جنجالونه و مثلا نور داسې کیسې به هم د مابین څخه وتلي بل داسې دي دا خدایي مسؤلیت دی خدای تعالی حق کړی دی د کور حق دی څنګه چې زه زوی وم لا هم د هغه لور وه نو چې ما ته دې چې رښتیا چې ویې ویله ول زه نه غواړم مال یې هغه څه نشي کېدلی حتما بیا غواړې دغه خپل حق دی هغه چې ته په اولادو یې خورې هر څه چې پکې هغه ستا کار نو بیا چې ما هغه څه پیسې سره ټولې کړې وې هغه مې باره دې ته ورکړې په حق کې خپل حساب خپل حساب هغه رهنما والا مې راوستې ما له سرای بیه کړه چې هغه حق یې کېږي هغه به زه ورکړم تقریبا 1,80,000 کلدارې وې هغه حق یې دی بلا چې هغه درلودنې مې بسم الله یو 1,000 مې د بل چا څه واخیستلې باره مې هغه ورکړې باره بیا زه خپل پټو سره پاتې شولو بیا ته وکړل بس خدای تعالی دې تاسو ته په خپل نیت باندې در ورسوي چې په دې وختو کې خپل خورکۍ ستاسو په یاد وکړي داسې وختونه چې اوس ګرانو کتونکو چې انسان خپل ځان لا نه په فکر کې د محمدي صاحب یو کور ودان چې په دغه غربت کې خپل خورکۍ په فکر کې وه او خپل هغه خدای چې هغه حق یې کېږي هغه خپل حق یې ور ورسوي محمدي صاحب که دغه راته ووایه چې هغه مخکیني د هېواد راډیو تلویزیون کې تاسو پروډیوسر واست یا هغه د سماوار په خپرونه کې واست نو هغه یو څو کلیپونه ستاسو سره شته که نشته چې د ګرانو کتونکو سره شریک کړو او داسې یو کلیپ محمدي صاحب چې ته یو ښه پیغام پکښې کې لرې که نه چې هغه د ګرانو کتونکو سره شریک کړو یو دغه ستا زما سره چې رښتیا سي ما ته فضل باري فضلي صاحب ته مې پېژنې شاعر بله و شاعر دی یو وخت زه ورغلی وم دوکان ته بس ورغلم بیا ته ما ته وویل چې ستا یو څه زما سره شته ښه ډېر ښه ډېر ښه نو باره ما ښه ور وکړې مال دا باره ته راکړه نو هغه کلیپونه یې باره راکړل هغه د ارغنداو د اختر خپرونې وې بلې د نوروزي خپرونې چې به وې که نه د نوروزي وخت یوه د نوروز خپرونه وه یوه هغه د اختر د شپې خپرونه سبا اختر و دا کلیپونه شته راسره سالم صاحب د کندهار خلک یا د ځینې ولایتو خلک اکثره روان دي و مزارې ته یا وشاغه ته روان دي موږ خو د دې میله جوړه کړې ده نو زه وایم چې دا زموږ خلک میلو ته روان دي ځي لرې لرې ځایو ته ځي باید هغه کسان چې دا میلو ته روان دي هغه ځوانان خدای دې د خیر کې هغه میله دې خدای پر دې باندې نیکمرغه کړي خو د دې در بغل چې دی را ولاړ سي چې په موټر کې احتیاط وکړي په رفتار کې احتیاط وکړي چې پر لارې خدای نه کرده ټکر پیش کړي یا مقصد هلته ورسېږي پر یو مازې شي باندې جنجال سره جوړ شي د اخوا خوا را رواني خبره وکړم ایمان مې خپل حاجي صاحب ستاسو په ځوانۍ کې مېلې چیرې کېدلې ایمان مې خپلې مېلې په دغه کندهار کې کېدلې په دغه بابا صاحب کېدلې په دغه شبمار کېدلې خلک د نورو هلکو راکړل ښه ستاسو په وخت کې هم داسې وه چې چا چې په میله کې چې شا نه وخوړه پر اسکان مې وغورځوله
پلاستیکانو په هغه وخت کې ساده وخت و په پلاستیک نه و و چې دکاندار ته به ورې دوه سره پلي به ورکړې یا به په لمونو کې به واده یا په خوا خو داسې و د پوسې دسمال و هغه ماشاءالله ماشاءالله ډیر زیات په زړه پورې ښه وختونه وه. محمدي صاحب واقعا هغه شپې ورځې را په یاد کړلې. الله جل جلاله مهربانه دی چې هغه شپې ورځې خدای جل جلاله بیرته هغه د خوشحالۍ دا راولي. محمدي صاحب په خارج کې هغه وروڼه خویندې چې میشتې هغو ته ستاسو پیغام څه دی؟ په خارج کې کوم زموږ تاسې مسافر وروڼه چې خارج کې اوسېږي بس ما پیغام دا دی چې دوی خدای تعالی روغ صحت ورکړي الهي امین وکړي او خدای تعالی چې دوی دونه آباد کړي چې خپل وطن ته راسي، په خپل وطن کې یو کارخانه جوړه کړي، یو ځای جوړ کړي، د خلکو ته د یو کار زمینه برابره کړي. چې که چېرې وم دغه دی سنیل صاحب که چېرې زه په سوزۍ کې ناست یم هغه خبرې مې هغه د دغه خبرې دي د خپرونې خبرې دي لري ته به وایې چې ولې دی هغه رقم ګډېږي نه دی سرایي رقم دي ګډ د سرایي دغه لهجه نه سم ویلی حاجي نه دی هغه لهجې نه سم ویلی نو دا دې خاطر ورته وویله چې هغه دغه خلک خارج کې چې اوسېږي چې په خارج کې ژوند زندګي و کاروبارونه دي بس خدای تعالی دې هغه آباد وساتي. زه اورم وینم چې د خلکو سره یې همکاري کړې دي، مرستې کړې دي او دغه خلک چې دا دوی مرستې ورسره کوي کومکونه ورسره کوي دا خلکو سمون بیا دا خواهش دی چې تاسو نور هم لا زیاتې دعاګانې ورته وکړي. بالکل بالکل کنې الله جهو نه دی سخي انسان نه دی. الله جهو وایي سخي انسان تر شهید هم مخته دی جنت ته به ځي، تر دغه هم مخته دی تر ماجتان جوړي تر جیم مخته دی او تر غازي هم مخته دی چې نه پار یې گزار کړي. تر دې ټولو مخکې اول الله جهو سخي جنت ته چې ځکه سخا دغه دا خاصه د الله جهو بالکل نو چې سخا سړی ولري دا چې زه دا په دې دغه نه وایم مولود نه وایم چې څوک زما سره همکاري وکړي سخافت برابر وکړي چې د چا داسې فکر نه سي دغه ښه خوند راکوي چې ما ته قسم په خدای چې دومره ښه خوند راکوي سنیل صاحب حتی اکثر وخت ما ته ژړا راسي د خوشحالۍ سره په دې ژړا راسي چې یو څوک راولاړ سوي دي مسکین سره همکاري کړي د هغه یې پروژیکټ درولي یا دغه له لحاظه د پیسو د لحاظه یا د یو بل کاروبار د لحاظه یا د یو سرای د لحاظه ډېر ښه خوند راکوي ځکه چې دا په هغه ستا ما هغه زوړ مسله پیس ورکړه نن پر ما د سبا پر تا بالکل محمدي صاحب ستا خبرې هغه د خلکو پر چم باندې شاد و شکرې وې د وخت څخه زه او خصوصا ټول لیدونکي ستا مینوال تېر سوي دي او دا چې په اوسني غربت کې او په اوسني حالاتو کې په اوسني شرایطو کې سره ورک یو او دا دې اوس بیا پیدا کړلې ګرانو کتونکو ته بیا دا دې وښولې بس خو داسې دغلې چې تا هم نه دي راته ویلي یوه خبره او بله نن بیا نه زه خو یخ هم دی نه خټې وې نه بارانونو شی وه نو د کار په جامه کې نه یم درته راوتلی که د کار په جامه کې راوتلی ولا موږ ناکه ژړله یعنې دغه عجیب جامې دي د کور د مسجد د مسجد جامې مو دي نن نه یم راوتلی خاص بس راووتلم سړی مو کیسه وزه موضوع وکړه د کور لپاره ماښام لپاره ستا خبره د کار په جامو کې ما لیدلې وه بیخي به ما نه پېژندلی و بیا دې نه شوی پېژندلی ډېر وکړې یا د کار جامې مې نو د دوې درې ورځې کېږي د بارانونه دي نو باره مو خټې وې شی نه وه باره مې کال نه دي کړی نو باره کور ناست ووځله ووځه بس بله له هغه معامله د کور ته ولاړ راست نو د کار جامې و دا شی مې نو نه دي اغوسته په دې خاطر سړی کار نشته شی نشته اوس نه راووتم سړی نو کیسه وزه موزه وکړې د کور لپاره یو استعداد یو کار په برابر کړي یعنې په دغه مو ګزاره ده په کور کې که نه بیخي الحمدلله وکړي و بس په دغه مو ګزاره ده په دغه به محمدي صاحب د بخښنې په غوښتلو سره تاسو مې هم د کار څخه وایستلاست تاسو په خپل کار وکړئ زه به د ګرانو کتونکو سره د خدای په مخه ښه وکړم بس خدای تعالی دې وزرونه درکړي ډېر خوشحاله شولم تاسو خپل هغه دغه جوړوئ خپرونو هر څه چې جوړوئ هغه ستاسو کار دی زه هر وخت تاسو ته دغه یم خدمت کې یم ډېره مننه اوس چې د خیره تاسو زموږ کار خلاص کړي بلا به ولاړ شو ورپسې نامیانې چای مو وڅښو او ډوډۍ به مو وخورو دا کلیوال ژوند ډېر ښه خوند ماته راکوي دا به هم د خیره سمه ده د خیره سره هغه سمه ده د خیره سره ژوندي اوسئ د سونیل کندهار میډیا چینل ګرانو کتونکو د هغه څهره وه چې ما مخکې یادونه کړې وه زه بیا هم یادونه کوم چې مخکې په هېواد راډیو تلویزیون کې
پروډوسر او د پروډوسر ترڅنګ ښه لیکوال هم تېر سوي وو. دا چې زه نن د کلچاباد سیمې ته راغلی یم، په دې کلي کې یو غریب سړي سره ما مرکه درلودله په ضمن کې محمدي صاحب راباندې پېښ سو، ومې لیدی نو دی بېچاره په مځکه کې اخته و، پوجې یې کول، البته د سبزیو پوجې یې کوله، نو د ده سره مې د زړه خواله شریکه کړله.